قدرمن دوستانو د انسان په خلقت باندې بحث کوو. انسان الله پاک د نړۍ ته ولې رالیږلی د موږ د راتګ څخه اصلي موخه او هدف څه شی دی او موږ چې کله دې نړۍ ته راغلي کوم مسؤلیتونه را د غاړې دي او د کوم مسؤلیتونو پر بنا باید موږ او تاسو ژوند وکړو. دا هغه مسایل دي چې یو انسان باید فکر وکړي. موږ او تاسو معمولا داسې یو که چیرې انسان خپل ځان وپېژانده نو الله پاک یې وپېژانده، یعنې د ځان پېژندل او د الله پاک پېژندل د یو انسان لپاره تر ټولو اړینه او مهمه خبره ده. مخکې ما آصف جان په دې باندې بحث کړی چې دا دنیا فاني ده، تلونکې ده، نو په دې دنیا باندې هیڅوک هم نه پاتې کېږي، ځو دي د دنیا څخه او هر نفس ساکونکی د مرګ هم دی. هر نفس چې په دې نړۍ کې ژوند کوي، تنفس یې ایستلی وي، اکسیجن یې تنفس کړی، هغه به د مرګ مزه هم څکي او مرګ ته ورتلونکي وي. ښه، نو انشاءالله په دې به بحث کوو چې انسانان چې کله دغه نړۍ کې دي کوم مسؤلیتونه دوی ته راجي دي او کوم کارونه باید ترسره کړي تر څو دوی هم د دې دنیا ښېګڼې د لاسته راوړي او هم د هغې دنیا. رحمان بابا وایي وي ښه ده دا دنیا چې توښه ده د عقبا. یعنې په دې کې یو ډېر فلسفي بحث دی چې دا دنیا هغې ښکلې ګڼلې ده، چې دا دنیا ښکلې ده ځکه دا دنیا هغه تحفه ده یا ډالۍ ده د هغې بلې دنیا. یعنې که په دې ډالۍ کې په دې دنیا کې موږ ښه کارونه وکړو، ښه کار ترسره کړو، نو دا به موږ یوه ډالۍ وړې وي خپلې د عقبا لپاره، د خپلې ابدي دنیا لپاره. انشاءالله په دې موضوع به بحث کوو. د ما سره یو تکړه ځوان، تنکی ځوان میلمه دی چې انشاءالله په همدې موضوع به را سره خبرې کوي. ښاغلی عبیدالرحمن قاسمي چې ده ته ښه راغلاست او ستړي مه شوئ. قاسمي صاحب سړی مه شي، بخیر راغلی. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله اللهم صل على محمد وعلى جميع الأنبياء والمرسلين والمقربين ونبي الأمي وعلى آله وأصحابه أجمعين. له ټولو نه مخکې غواړم تاسو ته د نړۍ د بشریت د ناجي حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم یو نه هېرېدونکی او تلپاتې ډالۍ تاسو ته او ټولو ګرانو لیدونکو ته وړاندې کړم چې عبارت دی السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زه عبیدالرحمن قاسمي یم، د اتم ټولګي زده کوونکی. ډېر خوشحاله یم چې نن تاسو سره په دې برنامې کې حضور لرم. ډېره مننه. ماشاءالله ته تکړه ځوان یې قاسمي صاحب او تاسو ته په چارو کې بریا خوشحاله اوسئ. ښه قاسمي صاحب، زما ته موضوع ډېره ښکلې او جالبه موضوع ده. انشاءالله په دې به دواړه بحث او خبرې کوو. راته ووایه چې خپله انسان څنګه تعریفولی شو، چې د انسان تعریف څه دی. انشاءالله بیا په نورو اړخونو به هم بحث او خبرې کوو. خپله انسان چې د انس نه اخیستل سوی، د انسان کلمه له انس نه اخیستل سوی، چې انس به معنی عادت نیول یا محبت کول، د چا سره آموخته کېدل، آموخته کېدل له یو بل څوک سره، یعنې له یو څیز سره عادت نیول. لکه مثال که څوک په یو ماشوم یا یو انسان موبایل سره یا بل څیز سره زیات عادت ونیوي چې کله هغه ورنه لرې کړي هغې ته یو رقم رواني مرض را پیدا کېږي، لږ مشکلاتو سره مخ کېږي. نو انسان هم له هر شي سره چې عادت ونیوي بیا له همغه سره زیاته مینه کوي، محبت کوي. بله یعنې په ټوله کې مطلب دا دی چې انسان الله پاک داسې یو مخلوق پیدا کړی چې مینهناک مخلوق دی، د محبت څخه ډک مخلوق دی او ډېر زر انس اخلي د یو برخې یا د یو شي سره. ډېره مننه. ښه، په دې به دواړه بحث وکړو چې الله پاک دې نړۍ ته انسان ولې رالیږلی، د دې څخه هدف او موخه یې څه شی ده؟ د هدف اول باید د انسان هدف چې ده په دې نړۍ ته چې رالیږلی د ضرورتونه یې نه دي. لکه مثال ورکړو، اوس زیات انسانان دي د خپل ضرورتونه یې خپل هدف ګرځولی. اول باید د دې په توپیر پوه سو چې د هدف او ضرورت د توپیر په چی کې ده. ځکه اوس ومویلې چې په ټولنې کې زیات خلک دي چې خپل ضرورت یې هدف ګرځولی. اوس مثال که ورکړو، موټر ده هدف رسول دی له یو ځای او ضرورت تیل ده. نو د انسان ضرورت هم لکه تعلیم ده، پیسې ګټل دي، واده کول د تولید نسل، اجتماعي ژوند دی که نه، اړیکې د ارتباطات دي، او هدف خدای جل جلاله ټاکلی. ځکه د هر مخلوق هدف خالق ټاکي. مثال اوس د موټر یو خپل صانع اختراع کړی دی، هغې ته بیا خپل هم هدف ورکړی او هغې ته او هر
سیز بیا ځان سره یو کتلاک هم لري د خپل رهنمایي کتاب یا کتابچه هم لري روحنما لري نو همداسې انسان هم خدای جل جلاله ورته یو هدف ټاکلی او هغې ته هم یو رهنمایي کتاب رالیږلی چې عبارت ده له قرآن کریم نه او په هغې کې د هغې هدف لیکلی چې خدای جل جلاله فرمایلي بسم الله الرحمن الرحیم وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون سي انس او جن مم نه در پیدا کړی مګر د عبادت لپاره او مفسرین وایي چې دلته د خدای جل جلاله هدف له د عبادت نه معرفت ده ځکه بې معرفت هدف بې معرفت عبادت هیڅ کومه معنا نه لري اوس که مثال ورکو زه مثال احمد پیژنم محمود نه پیژنم ما 300 روپۍ پکار دي احمد ته که راړ سم روپۍ راکوي خو که محمود ته راړ سم نه یې راکوي ځکه زمونږ شناخت مخکې نه دی شوی دی او ارتباط هم قوي نه ده او همداسې چې زمونږ هم له خدای پاک سره ارتباط قوي ونه اوسي همداسې عبادت هم چې وکړو کومه معنا نه لري او بل په حدیث قدسي کې هم راغلی چې حضرت محمد صلی الله علیه وسلم فرمایي وایي چې کله زه معراج په شپې کې خدای پاک سره په ملاقات تللی یم هلته مې له خدای جل جلاله نه یو پوښتنه وکړه چې دا دنیا دې یا د همدا انسان دې ولې را پیدا کړه نو خدای جل جلاله وایي راته وفرمایل چې زه یو پټه خزانه وم ومې خوښېدل چې وپېژندل شم یعنی ضرورت نه درلوده تنه یې خوښېدل نو ویې غوښتل چې انسان را پیدا کړي او د انسان را پیدا کړ تر هغو انسان د هغې عبادت وکړي بله ډېره مننه لاله جانه ډېره مننه قاسمي صاحب قاسمي صاحب الله پاک موږ ته پیدا کړلو د دې په دنیا کې یعنې هدف یې هم دا و چې موږ د الله پاک عبادت وکړو او هغه که انسانان دي او که جنیات دي ښه په دې به دواړه بحث وکړو چې د انسان لوی مسؤلیتونه په دې نړۍ کې نور څه دي تر څو موږ او تاسو ما مخکې یادونه وکړه چې هم دوی دنیا ته ګټه کړې وي او هم هغې دنیا ته د رحمان با شعر مې وویل چې ښه ده دا دنیا چې تو ښه ده د عقبا یعنې د مخکې د تا د خبرو په تایید چې موږ په دې نړۍ کې دغسې کارونه وکړو چې په آخرت کې هغه زموږ په درد وخوري هلته موږ ته ستونزې جوړې نه شي هغلته په اصلاح موږ د یو پانګې سره هغلته تللي وو تر څو الله پاک موږ ته جنتونه نصیب کړي نو د انسان لوی مسؤلیتونه په دې نړۍ باندې چی دي بسم الله الرحمن الرحیم د انسان لوی مسؤلیتونه لږ زیات دي خو مهرباني مختصر یې راته ووایه هېڅ خبره نشته مختصر یې راته ووایه چې انسان اولنی د مسؤلیت چې دا د انسان شناخت د خدای جل جلاله سره چې اول خپل شناخت صحیح کړي له خدای جل جلاله سره په دې خدای جل جلاله د مصنوعات چې د زیات لکه حیوانات دي د نور موجودات دي په دې کې تفکر وکړي بعد له هغې نه چې تفکر وکړو د خدای جل جلاله ذکر وکړي چې کله ذکر وکړو بیا د نور دعوت کړي د خدای جل جلاله لارې ته چې دا بهترینه مسؤلیت د انسان همدا دعوت ده دعوت کول د الله پاک په لاره کې دعوت کول د الله پاک په لاره کې بعد له هغې نه چې دعوت وکړو بیا د شکر وباسي چې خدای جل تا نه زیات شکرګزاره یم چې ما ته د داسې یو بهترینه یو مسؤلیت یا یو یعنی الله پاک انسان په دې نړۍ کې چې اشرف المخلوقات پیدا کړی که نه دا خپله ټول د انسان ته همدغه بسنه کوي چې د ټولو مخلوقاتو بهترین څوک دی انسان دی نو دا د انسان لپاره د یو ویاړ ځای دی مهرباني تاسو به خپله خبرو ته ادامه ورکړئ چې بعد له هغې نه چې شکر وکړو بیا د صبر وکړي تر څو چې د ټولنې سمه سي بیا د عجز وکړي یعنې عاجزي دې وکړي چې مغروره کېږي دې نه چې ما یو رقم انسان یم ځکه د غټترینه ثبوت چې دا شیطان ګمراه سو هماغه مغروره سو په هغه کې راغلی په لوح محفوظ کتاب کې د وایي په ملایکې چې په لوح محفوظ کې ویل د وایي چې یو نفر به چې 1000 کاله به عبادت کوي چې یو ګناه سره به ګمراه کېږي هغه بیا راړل حضرت جبرائیل امین علیه السلام ته ورته ویلي وایي چې موږ داسې په لوح محفوظ کې ولیدل چې یو نفر به 1000 کاله به عبادت کوي خو یوه ګناه به ګمراه کېږي نو ته خدای پاک ته د موږ یو
خدای جل جلاله ته دعا وکړه چې مونږ ونوسو په هغې جمع کې. نو د حضرت جبرائیل امین علیه السلام هم وډار سو، وایي چې هغه نفر زه ونوسم. بیا راغلل همدې عزازیل ته یا شیطان ته، ځکه عزازیل مخکې له دې نه چې ګمراه سي بهترینه ملایکه وه او د هغې له خدای جل جلاله سره شناخت ډېر قوي و. د نورو ملایکو ته به د خدای جل جلاله د شناخت درس ورکوو. بیا چې کله عزازیل ته راغلل ورته ویلې چې مونږ داسې په لوح محفوظ کې ولده چې داسې یو نفر به وي چې زر کاله به عبادت کوي له یوې ګناه سره به ګمراه کېږي. نو ته خدای جل جلاله ته دعا وکړه چې مونږ په هغې جمع کې په دې ډله کې رانشو. په دې ډله کې رانسو. نو اول خدای شیطان همدا عزازیل مغروره سو چې دا ټول ما ته راغلي، او بل چې دا دعا یې چې وکړه په دعا کې د خپل ځان یادونه ونه کړه چې هماغلته و چې دا شیطان ګمراه سو. بیا هم خدای پاک لږ ډېره مهرباني ورسره وکړه. انسان یعنې آدم علیه السلام یې را پیدا کړ تر هغو دا شیطان امتحان کړي. په ټولو ملایکو ته یې امر وکړو چې دې ته سجده وکړئ. ټولو ملایکو ورته سجده وکړه، خو د حضرت همدا عزازیل ورته سجده ونه کړه. خدای جل جلاله ورته ویلې وایي تا ولې سجده ونه کړه؟ وایي زه د له اور نه را پیدا کړی یم او دا د له خټې نه را پیدا کړی. نو اور او خټه چې مقایسه کړو نو معلومه ده چې اور بهتره ده. وایي چې اور بهتره ده نو ولې خټې ته سجده وکړم؟ بیا دلته یعنې غټ د خدای جل جلاله له غټ امر نه یې سرپیچي وکړه. او تاسو ته خو معلومه ده چې څوک د خدای جل جلاله له امر نه سرپیچي وکړي هم دا دنیا ورته خرابه ده هم هغه دنیا. نو دې سم د خدای جل جلاله له امر نه سرپیچي وکړه، دا کاملا ګمراه سو. دې غوښتل چې د خدای جل جلاله خلیفه سي، خو برعکس خدای جل جلاله دا مقام آدم علیه السلام ته ورکړ. بیا د شیطان د قسم وخوړ، وایي فبعزتک ربي، وایي تا په ذات مې د قسم یې چې ما دا ټول انسانان که ګمراه نه کړه نو اوس په دې واده کې په دې هغه کې شیطان کامیابه ده، ځکه اوس که 8 میلیارده انسانان دي په دې دنیا کې 6 میلیارده خو مطلق کافران دي او 2 میلیارده مسلمانان دي چې په هغې 2 میلیاردو کې که زیات وسي 1 میلیارد به ښه مسلمانان دي او هغه 1 میلیارد نور هم مسلمانان دي خو داسې په نوم مسلمانان دي. که دروغ د دی وایي، که رشوت د دی خوري، که غلا د دی کوي، هره ګناه چې د دی کوي په نوم مسلمانان دي. د دې کیسې څخه د مطلب دا و چې انسان باید هیڅ وخت غرور ونه کړي، مغروره نه شي، کبر ونه کړي، ځکه چې شیطان هغه څوک و چې زر کاله عبادت الله پاک کوه، یعنې نورو ملایکو ته به د الله پاک د شناخت په تړاو باندې درس ورکوله، خو غرور یې وکړ، الله پاک بدمرغه کړ. یعنې دغسې جزا یې ورکړه چې د ټول عمر لپاره به هغه په دوزخ کې وي او په ستونزو او مشکلات کې وي. ډېره مننه کوم. ښه رابه شو په دې به دواړه بحث وکړو چې انسان چې کله الله پاک دې نړۍ ته پیدا کړی خپل مسؤلیتونه یې هم وپېژندل، نو څومره مهمه ده چې موږ د الله پاک عبادت ترسره کړو، یعنې د الله پاک عبادت وکړو، د الله پاک د فرمانونو ښه اطاعت وکړو. نه دا چې خدای مخکې د اوس تاسو یادونه وکړه دا چې الله پاک موږ ته په یو شي باندې امر کړی دی مګر موږ د هغې څخه ځان غړوو. ځینې کسان به لیدلي وي ښه به پوهېږي چې زه په ګناه کې یم او په شعوري توګه به ګناه کوي، او ځینې کسان به داسې متاسفانه چې د الله پاک د دین یا د اسلام د مبارک دین څخه معلومات نه لري، په غیر شعوري توګه یعنې په ناپامه توګه ګناه ترسره کوي. زه سوال داسې کوم چې د یو مسلمان په توګه څومره موږ ته مهمه ده چې قرآن کریم ولولو، ژباړه ولولو، تفاسیر ولولو او د حضرت محمد سیرت ولولو، تر څو موږ او تاسو هم په دې دنیا کې بریالي اوسو او هم په هغې دنیا کې. نو که موږ د قرآن کریم خپله ولولو، د هغې ژباړه ولولو او د هغې تفسیر شریف او د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم سیرت، اول خپله د قرآن کریم چې دا د انسان یو مخکې ما یادونه وکړه چې د انسان یو د رهنمایي کتاب ده، دا رهنما ده چې انسان خدای جل جلاله په دې کتاب کې د انسان هر هدف هر مسؤلیت په دې کې لیکلی، دا رهنما ده. لکه مثال که ورکړو موټر که څوک اخلي هغې سره یو وړوکی کتابچه وي د هغې رهنما. نو همداسې خدای جل جلاله هم انسان ته دا
راهنما کتاب را لېږلی، تر هغو همدې راهنما کتاب څخه خپل د ژوند ته ادامه وکړي. ان په دې دنیا او هم دغې دنیا تګلاره ځان ته غوره کړي. هم د دې دنیا هم د هغې دنیا ځان ته هم آخرت جوړ کړي، هم دا دنیا جوړه کړي. ځکه دا دنیا که جوړه نه سي، هغه دنیا خو باید مونږ ته جوړه سي. اوس که قرآن کریم یې رالیږلی، په دې کې هم د مخکیني مسایل دي، هم د وروسته چې راځي د هغې مسایل دي، هم د انسان په باره کې دي، هم د شیطان په باره کې دي. هر موضوع چې ده په همدې مونږ رهنما کتاب کې لیکل سوی، او هر علم چې ده له همدې کتاب څخه اخیستل سوي. او که یې دې ژباړه ولولو او په هغې عمل وکړو، په دې عمل وکړو، دا کولی سي مونږ نه تنها دا دنیا بلکې هغه دنیا مونږ ته ښایسته کوي. په جنت کې به مونږ ته ښه یو بهترینه جای وي. یا که تفسیر یې ولولو او په هغې کې نور دعوت کړو چې په دې ته خدای جل جلاله د هدف چې ده چې مونږ یې را پیدا کړي یو، یا هدف یې چې ده چې د ټوله دنیا یې را پیدا کړې، نو دې په واسطه مونږ کولی سو چې خپله دا ژوند ښه کړو. او بلکې د خدای د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم سیرت ولولو. په دې سیرت کې چې خپله خدای جل جلاله د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم خو د خدای جل جلاله یو محبوب ده چې زیاته مینه لري له دې خپل له دې محبوب سره. نو که موږ هم د هغې حضرت محمد صلی الله علیه وسلم په لاره کې لاړ سو، نو خدای جل جلاله به له موږ سره هم مینه را پیدا کړي. لکه اوس په دې سیرت نبوي کې زیات دي، لکه سنتونه دي د خدای د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم، نور د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم اخلاق ده، همداسې د اخلاق له څنګ ده. ډېره مننه کوم. وخت کم دی، که نه ما ورته غوښتل ما ورته به ډېرې ادامه ورکړې وای ستاسو ښکلو خبرو ته. نو له تاسو څخه ډېره مننه کوم عبیدالرحمن قاسمي چې زموږ سره هم خپرونه کې ګډون وکړ. انشاءالله په نورو خپرونو کې به هم له موږ سره وای. تاسو ته په چارو کې بریا وغواړو ګران. ډېره مننه. ماشاءالله ډېره مننه. تاسو ډېر تکړه یې او مطالعه هم ډېره ښه ده، او زه هیله من یم چې تاسو په ښوونځیو کتابونو کې هم ښه کوښښ وکړئ، په راتلونکي کې د کانکور په ازموینه کې ښه پنځي او د خپلې خوښې پنځي ته بریالي شئ.